دا نفل سنت په کور کې بهتر دي که په جماعت کې؟ خبره په بهتري کې ده، په جواز کې نه ده. جواز په جماعت کې د ټولو سنتو شته، خبره د نفلو شته، خو بهتره کوم دی؟ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه څوک پوښتنه کوي چې نفل په کور کې وکم ښه دي که په جماعت کې؟ دا یو عجب شفقت ورته کوي. ګوره دا د ما کور څومره نږدې ده جماعت ته، خو لکه هغه ورک پر څنګ پورې کوټه جماعت ته په راتګ کې تکلیف شته؟ نو که نفل په جماعت کې بهتر وای خو زه به راوتم، ما ته خو هېڅ تکلیف نشته، خو دا دومره نږدې جماعت هم دا ما ته بهتره دا ده چې نفل په کوټه کې وشي، په خپل کور کې وشي، په جماعت کې نه وشي. جماعت کې کوم شی بهتر ده؟ هغه چې جمع مسنونه لري، یو لکه دا 5 وخت لمونځونه او تراویح. 5 وخت لمونځونه تراویح جمع مسنونه لري، دا په جماعت کې بهتر دي. دوم صلات الضحا چې د سهار نه تر لمر ختو په جماعت کې کینې په ذکر، بیا به نفلو ته کور ته ځي، که بهتره دا ده چې دالته یې وکړي؟ دالته د صلات الضحا بهتر دا ده چې په جماعت کې وشي، او دغه هغه لمونځونه چې جمع مسنونه لري لکه دا فرض لمونځونه او تراویح چې جمع مسنونه لري چې په جماعت کې وشي. نور جواز د ټولو سنتو هم شته په جماعت کې، د نفلو هم شته په جماعت کې. اوابین نبی علیه السلام د ماښام نه کله تر ماخوستنه به په جماعت کې وو، نو سنت و نفل یې چیرې کړه؟ خو په جماعت کې کړه. جواز خو ټولو کې ده، خو نفل په کور کې ولې بهتر دي؟ وایي ریا ډېره نب کې راځي. دا ریا د غم شیطان موږ په نفلي اعمالو کې نه پرېږدي. 5 وخت لمونځ فرض ده، خو په ټولو دنیا فرض ده. ته چې جمع ته راځي خو بل هم راځي، تا ته شیطان دلته په زړه کې دا ډېر نه در اچي چې خلک ووایي چې دی خو داسې که د لمونځ په جمع کوي، خو بل یې په جمع کوي. چې زکات ورکوي په ښکاره یې ورکوه، وایي په دغه کې ډېر ریا نه راځي، ځکه خو زکات فرض دی، خدای هر څوک پوهېږي او فرض هغه په ښکاره باندې کوي. حج په ښکاره، روژه په ښکاره، چې دا فرض دي فرض په ښکاره. بلکې زکات چې په ښکاره ورکوي تر پټ ورکولو نه یو په 25 ثواب زیاته چې په ښکاره یې ورکوي. خلک به نه وي در باندې بدګمانه چې دا سړی زکات نه ورکوي. نور خلک به په تا پسې اقتدا وکړي چې ته موړ سړی زکات یې ورکړو، هغه نور مړو به هم ورپام شي، هغه به هم د عمل وکړي. خو ریا ډېره په نفلي اعمالو کې راځي. ولې وایي په ریا په یو شي کې راځي، په بل کې نه وي، په تا کې. اوس یو سړی صرف فرض کړي، ته نفل هم کې، نو دا شیطان په دغه وخت کې چې خلک وایي چې څومره بزرګ ده، څومره ډېر نفلونه کوي، چې نفلي صدقې کوي په دغه وخت کې د شیطان. ځکه په صدقو کې دا هغه ده چې نفلي صدقه دومره پټه ورکړه چې پښې داسې ورکړي چې چپ لاس یې نشي خبر، خو زکات په ښکاره ورکړه. بخاري شریف کې سفیان ثوري په باب کې راځي، نه پوهېږم که کوم عالم په باب کې زکات به چې ورکوو د جومات په منبر به کېناست، مناره غریبان به یې راوغوښت، هغه ته به یې په ښکاره ورکوه. ولې؟ چې وایي خلک په ما پسې اقتدا وکړي، خو دا ټول خلکو باندې فرض ده. نو نفل په پټه بهتر، په کور کې یو خو د ریا نه خالي وي، دا ګټه ده پکې. دوم دا ده وایي کور کې برکت پیدا شي. عبادت چې په کوم ځای کېږي په هغه ځای کې برکت پیدا کېږي، نو خپل کور د برکت نه مخالي کوئ. بل دا ده چې نفلي اعمال عبادت چې کېږي ملایکې د رحمت کرام الکاتبینو نه سوا د رحمت ملایکې یو ځای ته ورځي، او چیرم چې نیک خلک دي په هغه ځای د خدای رحمت ورېږي. نو ملایکې نیک مخلوق ده چې څومره د رحمت ملایکې راځي په هغه ځای د خدای رحمت ورېږي. ځکه نبی علیه السلام یې د کورونه ادرې مه جوړوئ چې لمونځونه نه پکې کړي. په کور کې څه نفلي اعمال کوي چې کور کې برکت پیدا شي، ملایکې د رحمت ترته راشي. نو نفل اعمال په کور کې بهتر، ځکه چې ریا ډېره نه پکې راځي، بل هغه د برکاتو خبره شي پکې. اما فرضي اعمال او هغه نفل چې هغه سنت جمع لري، هغه بیا په ښکاره باندې په جومات کې بهتر.